اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نصر الله وزیر خبرې کوم. نن زه وزیرستان خلکو ته په یوه اهم ایشو باندې خبرې کړل غواړم. په 19 تاریخ ډي سي صاحب یو میټینګ راوغوښت د دورنیو د غنمو د تقسیم په باره کې. پخکې د نصیر الله راوغوښت، سینیټر دوست محمد یې راوغوښت او انیتا مسعود یې راوغوښتله. موږ لټر ورته ولیکه چې یاره دا صوبایي کیسادو نو په دا کې په کوردو چې صرف د صوبې نمایندګان شامل وي. اسام الدین چې کوم د پی کې 113 ایم پی ای دی دا لوړ ونه غوښته. موږ دا میټینګ ته ور نه راغللي او دته موږ دا تجویز ورکړ چې په آئین کې او په قانون کې ټول قوانین اوس په موږ لاګو دي. موږ وزیرستان خلک د عام پاکستاني غوندې شهري موږ ټول حقوق او ذمہوارۍ برابر دي. موږ ډي سي صاحب ته وویل چې د میټینګ ضرورت نشته. ته دا څومره غنم چې د موږ کوټه دو 30 میټریک ټن دغه نه چې کومه دونه جوړیږي هغه ته د تحصیل وایز د ابودۍ په بنیاد باندې تقسیم کا. د میټینګ راوغوښت، میټینګ یې وکړه د ډي اف سی سره. پخکې یوه فیصله وکړه چې ټوټل بورۍ د 20 کیلو ولې د 30 میټریک ټن نه 1050 جوړیږي او په دا 1050 کې د بیا فیصله وکړه چې وانا سب ډیویژن ته 300 ملاویږي، لادا سب ډیویژن ته 300 ملاویږي او سرویکی سب ډیویژن ته 300 بورې ملاویږي. انټرسټینګ خبره دا ده چې غونډې د دبه کول 1050 بورې دونه جوړیږي د 30 میټریک ټن نه. په دغه کې نو څه خو در وویشله او 150 یې پټه پرېښوله. موږ خبر نه کړي چې دا چا تکشه شوله. ډي سی صاحب دا د توس بدنیتي ظاهروي، دا د وزیرستان د خلک حق دی، دا په یوه صورت هم میشتو ته نه دی پرېږدي. یوه دومه خبره ده چې تو خو د قوانین دجیه وړاو کړلی، تو خو آئین لوړ ونه مونه، ته خو ابودي ته د لوړه توجه نه کړه ور وانا چې سب ډیویژن چې کوم ابودي دو 3,07,864 آتا د 300 بورې وکړي. معنا دا شوه چې په ونه کې تو 1022 کسون باندې یوه بورۍ د 20 کیلومتر وکړله او سرویکای سب ډیویژن چې کوم ابودي دو 95,696 آتا د 300 ورکړي. په سرویکی سب ډیویژن کې یوه بورۍ په 319 کسون ملاویږي. دا چې با انصاف دی چې ونه چې چېرته د غنم 3 میلیونه جوړ شوي دي ستړي استمنه مشکیم ځکه ورکړي دي ورته خو دا 100 کیلو بورۍ په 1022 کسون باندې ملاویږي او په سرویکی کې دا 319 باندې ملاویږي. موږ دا تقسیم کلاهه نه ماني. ډي سی صاحب د خپل لټر د ویډرا کا که نه وي تو ته خو موږ ویلي وي چې تو خلاف موږ کنټمپټ آف اسمبلی هم کې تو خلاف د انفیشنسي کیس هم موږ جوړولو کوشش کې ځکه چې ته دامره نه خبره یې چې انصاف او تقسیم په علاقه کې زه څنګه رکا دا د تو تقسیم بلا فایده دی نه دی مشته منظر او کوم ته هزه دی چې ما درخلې بالکل ما کوي ملینا د تو دی دمرای بند کوي دمرای ما پر دې چې تو پر استو ته حق نه وي ملو شوی کنه وی همیشه دو پرو توس خروپ وای او موږ یو خبره ده درته کوم چې موږ په څټ کې نه خپل حق غوړي. موږ د خلاف ان شاء الله مخکې درېمي او بل مو پارین د فوډ منسټر سره په دا باندې میټینګ وکړه. عامه به دا خبر ک او ان شاء الله زیاتای کوټه هڅه نه غوړه که خیر و زه خپل حق خامخا د وزیرستان د پوره غوړه خو توس
چې د مو ملاتړ وکړي. ډي سي صاحب خپل لټر دی واپس کا نوی په هفته کې نه تو خلاف مش کاروایی ته تیاری